زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د سیګریټو د پرېښودو 12 لارې چارې. د سیګریټو د زیانونو په اړه خورا ډیر معلومات خپاره شوي دي. ساینسي څېړنې شوي دي. روغتیا پالانو خلکو ته په زلونو د سیګریټو د زیانونو په اړه خبرې کړي دي او حتی په مذهبي کتابونو کې د عقیدوي لحاظه سیګریټ او نور نشهیي توکي بد او ناروا ګڼل شوي دي. خو په سیګریټو باندې د اخته کس لپاره سخته چاره ده چې سیګریټ پرېږدي او یا هم د دغو ډاکټرانو، مشاورینو او مذهبي مشرانو په خبرو عمل وکړي، ځکه چې روږدي کس لپاره دغه خبرې کافي نه دي، بلکې هغه ته د داسې لارو چارو ورښوول اړین دي چې پر مټ یې د وشي کولی سیګریټ په اسانۍ سره د تل لپاره پرېږدي. د سیګریټو په پرېښودو سره حتی د 24 ساعتو په موده کې هم په انسان باندې د زړه د حملې د راتلو اټکل کمیږي. نو راځئ چې داسې لارې در وښایو چې پر مټ یې تاسو وشئ کولی چې د تل لپاره سیګریټو نه مخ واړوئ او خپله روغتیا ډاډمنه کړئ. مراقبه یعنی چوپتیا ته پناه وړل. د یوې څېړنې په اساس مراقبه یا په چوپتیا کې پاتې کېدل سړي سره د سیګریټو په پرېښودلو کې خورا زیاته ګټه کوي. حتی که څوک هم نه غواړي چې سیګریټ پرېږدي، خو چې په مراقبه کې کیني نو سیګریټ یې هیر شي او بیا ډیره موده د سیګریټ څکلو هوس نه ورولېږي. د رخصتۍ په ورځ د تفریح هوډ. په 2014 زیږدیز کال کې د یوې څېړنې په ترڅ کې په ډاګه شوه هغه خلک چې د اونۍ په بهیر کې تفریح ته وخت ورکوي او بیا د کار د پیلولو په ورځ سیګریټ څکول پرېږدي، نو یاد خلک په دې بریالي کېږي چې د تل لپاره له سیګریټو سره ترخه خدای پاماني وکړي او مخه ښه ورته ووایي. ورزشي کلب ته تلل. د ورزش کولو پر مهال په بدن کې نیکوټین کمیږي، ځکه چې د زیات وزن د پورته کولو پر وخت له مغزو نه د سیروټینونو، ډوپاماینونو په څیر کیمیاوي مواد خارجيږي او له دې سره د انسان په زړه او ذهن آرامي راځي او د خوښۍ احساس کوي چې دا وخت د سیګریټ څکولو هوس یې کمیږي. د آرام کولو هڅه. ډیری خلک سیګریټ د ذهن د آرامولو او د پام اړولو لپاره څکي، خو که دغه خلک ځینې آرام عادتونه ترسره کړي نو هم به یې ذهن ورسره آرام شي او د سیګریټ څکلو ته به مجبور نشي. وروستیو څېړنو ښودلي چې یوګا یا بل داسې تمرین چې ذهن ورسره آرام مومي د سیګریټو په پرېښودو کې ګټور ثابتېدی شي. د سبزیجاتو او میوو کارول. د بفیلو پوهنتون د څېړنو له مخې د سبزیجاتو او میوو خوړل په سیګریټو روږدو کسانو سره مرسته کوي ترڅو د پاکو میوو او سبزیانو په څیر خواړه وخوري او د تل لپاره له سیګریټو څخه ډډه وکړي.